په دې کې کوم یو د بیت مثال لیکلی ده ټول به یې ووایم او څو د توان رسي په لوی دریاب کې ګرځه او په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. نو هڅه باید ډېره وکړي چې دا د ماسټرۍ پورې د زده کړې محدودې نه کړي، د فراغت نه وروسته انشاءالله تر دکتورا پورې لا پورته انشاءالله پرمختګ وکړي. او هڅه دې باید ډېره دا وي چې پښتو کې موږ او تاسو کتابونه ډېر کم لرو په لیکوالۍ کې، نو هڅه باید دا وکړي چې ژباړې ته کار وکړي، لیکوالۍ ته کار وکړي، هغه خپله اصله پښتو د خپلې پښتو اصل توري باید په دې کتابو کې ولیکي او دا چاپ ته وسپاري تر څو پښتانه محصلین او پښتانه زده کړیالان دې څخه برخمن شي. بیا مو د لومړي کال بری ډېر ته بختوره مبارک وي په داسې بدو شرایطو کې، په داسې تنګ او لنډو شرایطو کې او ډېره سخته وي، یو طرف اقتصادي مشکلات شي، بل طرف ته د وطن داسې بېننګي شي، نو سړی به څه ووایي. نو په دې شرایطو کې تا بیا هم زده کړو ته اوږه ورکړې، د خدای الله توفیق درکړي. ډېره مننه ځواک صاحب، کور ډېر ودانه بل خو تا ته ځانګړی سلام او ځانګړې مینه چې زموږ د ماسترۍ د لومړي کال یا د 2 سیمسترونو پای ته رسېدو په مناسبت کې دغسې یو مجلس برابر کړی دی. له همت صاحب نه مننه، استاد سید کمال راسره دی، له ملګري زمري احمدي صاحب نه هم ډېره مننه. نو چې کله زما په دغې څه نظر ولګېد چې بیا دومره لطف دې کړی دی او تر دې ډېرې ښې شېبې هغه وایي چې کله تا لومړي ځل وویلې چې زه دغسې یو مجلس برابروم نو ته کله وخت لرې چې راشو. زموږ ځواب دا و چې موږ هر وخت وخت لرو. ځواک صاحب ته دې ژوندی خوشحاله شوم او ستا مینه دې یوازې نه تنها دې زما بلکې د ټولو ملګرو سره همدغسې باخلوصه وي او دغسې مجلسونه یا دغسې منظرې به انشاءالله ما ته او د ادب لارویانو ته یوه دا ښه انګېزه ورکړي چې لا د ژبې لپاره او یا خپل مسلک ته ډېر کار وکړي. ځکه که نن مو دا پارټي ولیده یا دا مجلس مو ولیده نو زه باوري یم که سبا ته زه نوره خواري وکړم بیا به ووایم چې ځواک صاحب به له دې لا به ښه مجلس برابر کړي او یا به یې نور ملګري ولري. نه تنها زه بلکې که ځواک صاحب په خپله برخه کې چې د ژورنالیست او ژورنالیزم ډګر کې زده کړې کړي دي، که دی په خپله برخه کې کار کوي موږ به پاڅېږو او دغه لاره به تعقیبوو چې د ملګرو د راټولېدو او د دوی د ستاینې برخه به وي. نو تا ډېره مننه او ډېر خوشحاله شوم دغه مینه چې دې موږ ته راکړه زه به یې ډېره مننه. ډېره مننه ما سره باور وکړي لا وزلې لکه ډېره مننه او یو دغه کمه ده دا به سید کمال سره ته وکړي دا ډېره مننه ډېره مننه. دا زمری استاد به هم لږ وخت ته دا یو داسې ډېره مننه خوشحاله اوسئ. بیا وروسته به یو 3-4 پوښتنې هم درنه وکړم، پوښتنې باید د ویډیو کې راشي. دا مړي که نه اول به مړي د لسونو په پړکای به درګه پردې سې ډېر ځواک صاحب لاسونه دې کار نه کوي ځکه اقسام د کیک خوړلې به دومره وي یا نه وي
مګر د ملګرو خلوص د ملګرو مینه او د هغوی تشویق هغه څه چې هغه د دریابونو په اندازه باندې ډېر خواږه دی. تر دا کې دوستانو سره ژوندی وي تل دغه ژوندی وي نور استاد سره کړی زه ډېر کله چې کله د کیک پرې کې دغه یو چل پکې کېږي خو دا خو چې ما سره یې ونه کړه دا همت بس به یې ورکړ کریم دا لږ صحیح دی ما خورو بخیر بس ما څه پاتې ده ته ورکړم او اوس راغلی الله دې په خیر واچي دی واشه شاوسه دې سړي ما مخ په بل لا تور کړی سپین کړی تورې وخایدي ته تورې زرګې خلاصه دومره خوله خانه ښکاري راشه راځه ورګې وکړه لږه خوله وکړه لږه احتمال شته لږ موږ ګلاسه په وخت به راځه دی بغل کې څه دی کنه که چای واچو لاس دی ونیسي راغلم دایم له ګوره لومړی کې وډار شو خامخا چې یو تاسو څنګه دې شو کېدای شي چې استاد سره د همت سره تر موږ سره موږ خو نه ان شاء الله خو زموږ د سپیلګي خاطر دی وکړو ډېره مننه پر دې سره تګ نه دی یو څو پوښتنې کوم هیله د ځواب یې راکړي ښه ځواب وي آماده یې پوښتنې ته آماده یې ښه ښه لومړی به اسانه پوښتنې څنګه دی ستا دومره لطف کړی دی موږ پوښتنې ته نه ډارېږو زه ژوندون څه دی ژوندون ژوندون مینه ده هغوی چې د مینې په خورولو یا د مینې په درکولو پوه شوي دي له هغوی وپوښته چې ژوند څه دی ځکه خو یو شاعر ویلی دی چې دا ژوند د محبت لپاره دا ژوند خو زموږ هم د محبت لپاره کم دی حیران یم چې نفرت ته وزګارېږي خلک څنګه یعنې ژوند چې د مینه ده او بیا نفرت څه دی او نفرت بدبیني ده بې اتفاقي ده له منځه تګ دی خواره واري کېدل دي بېلتون دی خدای دې هغه وخت نه راولي چې یو څوک وایي چې بېلتون یوازې په ما نه دی بېلتون شمال د هره پاړه راکوي د یو څه نه متاثره شوی یا به څه وي چې ډېر تاثیرات یې ورباندې کوي همدغه شیبې نه متاثره یم زما لپاره نه چې نن دا مجلس ته دعوه کړې هر څوک چې زه په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنیو وګورم یا خصوصي ژوند کې وګورم چې یو څوک پاڅېږي او په یو نیک کار باندې یو څوک تشویقوي زه له دغه شي ډېر متاثره کېږم او مینه خو دې کړې ده حتمي بیخي صحیح بیخي صحیح دا مینه دې چې کړې ده د دغه کس پوره نوم مه اخلئ فقط یا یې د سر پورې نوم واخله یا یې د اخر زما د ژوند ملګري نو سر پښتو کې ری راځي په انګلیسي کې آر راځي خدای دا شي لا نور يم ډیری ان شاء الله موږ پس ژوندۍ ودا شي بلا ان شاء الله تجربه اولاد المنځ په ښه شکل به ان شاء الله بس کې ونه ولا چې موږ یو ماده کړی چې موږ کړی به ان شاء الله ډیر مننه بس کټ کړو زه به وایم مستل ښه صحیح تعویض راشه صحیح صبر زه دا دې لګي ته څنګه لګي ښه مشکل نه لري ته فقط ډیره مخه یې منی سره کې قدرمنو درنو لیدونکو زموږ پر یوټیوب چینل چې کوم ویډیو وکړه ډېر ګران ملګري او زموږ ډېر باخلوص ورور عمر زواک صاحب چې د خپل لیکوال دی خپل ژورنالیست دی مسلکي زده کړې دغه برخې کړې دي په حال په دغه ډول خیریه کارونو باندې بوخت دی چې ممکن په اوس وخت کې په جامعه کې هغه اولنی کار وشي د خلکو ضرورتونه رفع کول دي د ګلبهار خیریه بنسټ سره د مطبوعاتو د مسؤل په توګه باندې دنده مختلف کار کوي او د ټول افغانستان په کچه باندې د خپل خدماتو غلمنې پراخه کوي
نو نه تنها چې هغه خدمات کوي بلکې ملګري له پامه نه دي غورځولي او د ملګرو چوپړ هم کوي. زه له ده نه ډېره زیاته مننه وکړم. کور ډېر زیات خدای زموږ لپاره نن ډېر زیات زحمت وایسته او که څه هم د لپاره ډېر شعرونه ډالۍ کول پکارو خو بس زه داسې حیران شوم چې دا مجلس هم وکاتو زموږ ده قربان بس تاسو ژوندي وئ انشاءالله دا ورځې به ډېرې لمانځو. خدای توفیق درکړي. بیا هم وایم چې ماسټري زده کړې په اوس وخت کې ډېرې ستونزمنې دي، ډېرې ستونزو ډکې دي ځکه لومړی هغه د مکتب ثانوي دوره له ستونزو ډکه وي، بیا د پښتون په ژوند کې کورني مشکلات ډېر وي، بیا لیسانس دوره، بیا د ماسټرۍ دوره. نو خدای توفیق درکړي چې په دې سخت شرایط کې تر ماسټرۍ پورې ځان مننه. فقط دوه بیته د خاموش صاحب درته وایم ځکه ستا لطف دی. او لکه زما چې دی یارانو جناب دغسې وي، لکه زما چې دی یارانو جناب دغسې وي، که چا ګلاب لیدلی نه وي ګلاب دغسې وي، ای ګلاب دغسې وي و ګلاب دغسې وي، لکه زما چې دی یارانو جناب دغسې وي. زما یاران دې ژوندي وي. بس بریا احمدي صاحب ډېره مننه چې ویډیو تر پایه وکړه. ستاسو د ټولو د کور ودانۍ زما وروستی پیغام هم دا چې خپل ملګري په دغسې وړو وړو پروګرامونو وړو وړو خوشحالیو باندې ونمانځئ، سره یو ټول شریکې مې کېږي عکسونه یو څو نه بس ولې نه